زما نوم حیات خان دی او دا اډه چې د دې ځای نه تللې ده نو زمونږ په لکونو باندې نقصان وشو او روان دی ډېر زیات زمونږ نقصان وشو. مونږ چې دلته دا کمې آبادیانې کړي دا کم دغه کړي نو دا په دې وجه کړي چې دا سرکاري اډه ده په دلته سیکشن 4 ولګېدو. د پی ټي آی په حکومت کې په وړاندې دور کې د هغه ځای کې زموږ هوټلې وې د هغې نه دا اډه دلته راوړه. هغه ځای ډېر زیات سخت متاثره کړو. مونږ وایي دا ځای به دغې دلته مونږ خپلې آبادیانې ورسره وکړه. اوس د دې ځای نه پی ټي آی والا دا اډه بل طرف ته ویوړه. نو مونږ د دې پی ټي آی دپاره ووټونه هر قسم ته دپاره په دې صوبه کې چې کم خلک دی نو ټول په پی ټي آی باندې مین دی او هر یو سړی پې سر قربانوي. دوی په معمولي کال باندې مونږ ځو اسلام آباد ته مونږ ځان قربانوو. زموږ ورونه زموږ دغه خورېرونه دا پکې شهیدان شو او دلته اوس د دې ځای نه هغو سیچل کوي چې د ټولو نه اول دوی دا خبره کوله چې مونږ به د عوامو له روزګار ورکوو. نو زمونږ هغه شته روزګار دوی ختم کو. اوس دا اډه د دې چې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی دا دغه دی د فضل حکیم دی دا نور کسان د کوم وزیران چې دي دوی د یوې اډې پیسې نشي ورکولی. زمونږ هغه کار مکمل متاثره کړی دی. ډېر زیات نقصان مونږ وکړو. دا خواوشا د ټول دکانونه چې دي په تاوان کې روان دي ډېر زیات. څک لاړه چوټي شو سب خالی شو. په هر یو هوټل کې 20-25 مزدوران هغه چوټي شو. نو زما د دوی نه او د اعلی حکم نه دا دغه مطالبه ده چې تاسو داسې شی وکړئ چې د دې د زر تر زره دا خبره ختمه کړئ دوی ته دا پیسې ورکړئ. نورو هسې دا ډېر د بې شرمۍ خبره ده چې د پوره دغه سره د وزیر اعلی سره دغه سره د اډې پیسې نشته نیمې ورکړي دي لږې پاتې دي او په هغې باندې دوی اډه خالي کوي بل طرف ته وړي. دا ډېره د بې شرمۍ خبره ده جي.